لپاره ما تاسو ته ویل که دا ویډیو دستي نشر نشي لږ به وار ورته وکړو تر څو هغوی ورنه زموږ دغه لاریون زیانمن نه کړي ورباندې اغېزمن نه کړي خو متاسفانه هغه به وخته دغه شی ښه وشو یعنې ضرور وه چې صحنې ته راوتلی وی لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې چې د دنیا په هر لوبډله کې خلک لوبیږي د هغه هیواد په نامه باندې لوبیږي متاسفانه دا خلک که ته هر څه ورسره وکړې دا هیواد ته قایل نه دي د ارزښت ته د هیواد لرلو ارزښت ته قایل نه دي او دا ډیر بد مرض دی ډیر ښه کار دا وشو کله چې دا فوزي کوفی دوی او ډلې دغه لیټر ډرافټ که نو کاپي یې ما ته راورسېده او سبا ته ما ورپسې دا نشر کړه او هغه بیا ډېره شوه د دې نه زما مقصد دا و چې ما هغه ځای ووهه چې خوږېده دوی لکه دا تاسو چې یادونه وکړه یو بله ډله د ډېر وخت نه په دې رابطه باندې فعاله وه د کرکټ پر ضد باندې ما یې هغه ډله موږ او تاسو ټول یې هغه ډله ووهله چې زیانمنه شوه او ډېره اسانه او موږ ته یې خوږول دا ډېر لوی کار وشو زه فکر کوم چې یو څه خبرې شته دی او په هغې باندې موږ له په کار هم وه لکه کرکټ چې ټول ملت یې سر راټول که یو څو کسان به یي دا چې ټول راجمع کې 500 کسان یي یعنې دوی کم ارزښته نه ګڼو مګر هغه کسان دي چې دوی په افغانستان کې ځان حسابوي نه دغه کسان نه غواړي چې کرکټ دی وشي یا د کرکټ په خلاف باندې د افغانستان اقدام واخیستل شي ما په زرګونه د ریژې بیرونه هیوادوال دا لیدلي دي چې دوی دپاره موږ نه زیاته خوشحالي کرکټ ته او د هغوی ارزښت او د هغوی احساسات او د هغوی خوشحالي د افغانستان د کرکټ د لوبې په رابطه باندې یا د لوبډلې په رابطه باندې دا موږ له پامه نشو غورځولی هغوی د هیرولو نه دي موږ نه زیات هغوی ورسره لاس و ګرېوان وو چې کرکټ خو نن چې دی موږ ورباندې یو یو زموږ د ټولو د خوشحالۍ یوه ذریعه ده په افغانستان کې نو دا یو ښه پوینټ و چې موږ لرو یو شی و چې په دې تیرو 20 کالو کې د دیموکراسۍ د ارزښتونو نه د آسیا خلکو په تیره د پاکستان هندوستان لږ تر لږه بنګلادیش او د افغانستان خلکو بیا پکې اقلیتونو او هغه اقلیتونو چې عصبانیت لري هغو اقلیتونو ډیره بده استفاده وکړه دا شیان دا لیکونه ورکول دا په مظاهره کې راننوتل او هلته خپل دغه احتجاج ریکارډ کول د په نوره نړۍ کې هم شته خو مهذب انسانان دي هغوی ته نه شرم نه جوړوي لکه څومره شرم چې دغه مریضانو نه جوړوي د دوی دپاره موږ سره راتلونکي کې باید پلان واوسي پلان بي پلان سي پلان ډي دا ټول اوسي لکه دا تاسو چې نن وکړ ډېر ښکلی دغه خو نور هم ښه کیدی شي چې دوی به بیا دا هڅه کوي یو کس به هڅه کوي او دا کار شیطانی کار دی شیطان نه چا پوښتنه کړې چې ته ولې دا کارونه کوي وایي زما څه کار څه دی زه خو صرف یو ګوته ککړم یو ځای کې یوه ګوته ږدم دا یو شیطاني عمل دی چې دوی کوي تر څو هغه ټول لوی هڅه ورباندې زیانمنه شي او د دې د هغې دپاره د خنثی کولو دپاره دغسې حرکت پکار وي چې هغه باید وشي زه نور څه ویل نه لرم ځکه د خبریالۍ په دغې کې ډېر ویل هم سختي خبرې به شمارې مجبور به خو دا معنا نه ده چې زه د دومره بېطرفه یم چې بې شرفه دې حساب شم افغانستان زموږ د ټولو کور دی او لکه څومره چې ستاسې پې زړه خوږېږي زموږ هم پې خوږېږي په ارزښتونو باندې موږ له یوازینی ارزښت کرکټ پاتې دی زموږ ورباندې زړه ډېر زرې زرې کېږي خوږېږي ورباندې نو په داسې وخت کې خاموشه پاتې کېدل دا نو بې شرفي ده او بلکې بې وجداني هم ده زه خوشحاله یم چې ستاسې د ننني لاریون په سپورټ کولو کې یا راتلونکو نورو کارونو کې اقداماتو کې زه د یو ادنا عسکر په توګه باندې تاسو ټولو ملګرو سره یو ځای یم
او کوشش دی. کرکټ د یووالي ذریعہ وا خو په تیرو 20 کالو کې لکه څنګه چې نور متوازن انکشافونه رامنځته نشول د کرکټ ادارې دا کولای شول چې کرکټ پنځیر ته ویسي اول ته وده ورته ورکی پانګونه پیو کی کرکټ بدخشان ته ویسي اول ته صحیح وده ورکی او پانګونه پیو کی کرکټ د افغانستان هر ګوټ ته ویسي ترڅو افغانان په دغه شی باندې یو کېدای شول او لا زیات یو کېدای شول یو موټی کېدای شول متاسفانه دا کار نه دی شوی خو دا معنا نه ده چې مریضان دي هم را پاتېږي او هغه دې په دې باندې انتقاد وکړي که نه دا غلطي شوې ده لکه څنګه چې فوټبال په لوبډله کې د هر ولایت خلک نه وو او نه چا دا کوشش کړی دی چې زموږ د ولایتونو خلک دې پکې اوسي دغسې کرکټ دی لکه څنګه چې اولمپیکي نورو لوبو کې د نورو قومونو خلک اتلان وو دغسې په کرکټ کې هم د یو یا درې او څلور ولایتونو اوس کسان لوبیږي چا دا غږ کړی دی چې ولې پکې لوبیږي هغه چې پکې لوبیږي په هغوی کې استعداد شته دی ټول خلک خو نشي کولی چې لوبغاړي دي شي او کرکټ او ډاکټري او خبریالي او سپورټ دا خو شی نه دی چې دا دې په قومونو باندې ویشل شي دا خو هماغه میدان ګوري او چې اوس په ځینې ولایتونو کې د کرکټ د ودې لپاره متوازن انکشاف باندې کار نه دی شوی دا خو د ادارو ملامتیا ده اول ته څوک په کرکټ نه پوهېږي نو د دې مقصد خو دا نشي کېدی که څوک پوهېږي او که نه پوهېږي په لوبډله کې دې اوسي او قومي دغه دې پکې ونیول شي دا خو ډېر بد رواج په دې تېرو 20 کالو کې افغانستان ته راغی چې ولا کور کې دې که څوک کور تشکیلوي په هغې کې دې قومي جوړښتونه په پام کې ونیول شي دا خو ډېر غلط رواج دی ټول هیوادونه ټوله نړۍ په استعدادونو باندې په هر څه کې په استعدادونو باندې حساب کوي خو د خلکو په لوبډلو کې د یوې کورنۍ 2 او 3 غړي لوبېدل نو دا خو نارمل یو پروسه ده چې روانه په ټوله دنیا کې زموږ دپاره کرکټ یوازینی ارزښت و چې پاتې و متاسفانه په دغه ارزښت باندې دغو مریضانو وکولی شول چې طالبان یو څه زړور کړل زه داسې نری غوندې خبر شوم چې اوس دوی کوشش کوي چې په یو نه یو ډول باندې د کرکټ بورډ لوګو چې په هغې کې ملي بیرغ و هغه هم تغییر ورکړي ورته او اعلان یې وکړي په نږدې ورځو کې دا یو ویره شته ده خو هلته داسې هم نه ده ځینې کسان ډېر په استقامت سره کوشش کوي چې دا کار ونه شي او همدې دپاره دا موضوع رایې اچونې ته راویستل شوه نو دا یو بده هڅه وه او ډېره په ښه ډول باندې خنثی شوه د ټولو افغانانو یووالی په دغسې ټولو موضوعاتو کې ضرور و او ضرور دی که نورو تیرو کارونو کې نه دی شوی خو د یو ارزښت په توګه چې کرکټ یوازې توپ ویشتل په یو کوتک باندې یا په بیټ په نامه باندې یو کوتک باندې لرګي باندې د بال وهل او د بونډرۍ نه یا د کرښې نه هغلته غورځول دا به ډېر عادي شی مګر د یو لوی ملت پیژندګلوي ورپورې تړل شوې ده ماله اوس څوک نه وایي چې ته د ترهګرو د هېواد یې ماله خلک وایي چې د راشد خان د هېواد یې همدغو مریضانو لب هم وایي چې ته د راشد خان د هېواد یې نو دا دوی دپاره ډېر بد ګزار دی که څوک ورته ووایي چې دا ورته وایي چې زه د افغانستان یم او هغه ورته وایي چې ښه یعنې ته د راشد خان د هېواد یې او دا هم دوی دپاره ډېر بد ګزار دی چې سهار را پاڅېږي د لندن په کوڅو کې دا ناروغان ګرځي او مخې له بس راځي چې هغې سفیر یو شرکت سفیر دی راشد خان اوسي او په هغې بس باندې د راشد خان عکس لګېدلی اوسي او دا بې غیرته دی په هغې موټر کې خیږي او ګرځي را ګرځي دی خپل کار پسې دی ځي دوی دپاره هر شی به مرګ دی او متاسفانه دوی باندې رحم هم پکار دی زړه هم پې خوږ شي د سړي چې دا دومره سخت مریضان دي تاسو باید د دوی سره دا مرسته وکړئ پیسې راټولې کړئ لرې لرې ځایونو ته پیسې لیږئ تاسو باید دلته لږ پیسې راټولې کړئ یو خیریه بنسټ نن هم تا ماته وښوده یو کوشش وکړئ چې د دې ناروغانو علاج وکړئ که علاج ته نه ځي د کابل د هغه کوم پل دی دشت برچي ورته وایي که څه ورته وایي هلته یو پل و
پولیس سوخته دا غیزي د پوډریانو غوندې په زوره حکومت سره په هڅه باندې د دوی علاج وکړي درملنه وکړي چې ښه شي د خیر سره. بالکل ډېره زیاته مننه شینواني صاحب. رښتیا هم همداسې بس مریضان دي نو ډاکټرانو ته ضرورت لري. زه یم یو څو ډاکټران ورته معرفي کړو په خیر سره چې دغو ډاکټرانو ته ورسې هغه ډاکټرانو به هم له هیله وکړو ریکویسټ په تې نه وکړو چې دا فري وګورئ ځوروی مو ډېر شدید دي یا ډېر هغه ناروغه دي چې زر تر زره علاج وسي سیاسي نور څه مشکلات را پیدا نه کړي. ډېره زیاته مننه شینواري صاحب. مخلص خانه ته ستړی مه سې، مهرباني تاسو نه بیا ورو.